إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف من ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. بإخلاص درود الشريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ طولو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو اللہ جل جلالہم وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما دا دوارو جہان و خوشحالے کامیابے او کامرانے نصیب کا آمین ہوئے. گنونو ما استاسو دا مخ کی دا اللہ جل جلالہ دا ہاغی منزل کتابنا چکن کتاب سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بانے نازل کردہ کتاب دی دا اغینمی او آیات مبارکہ ستاسو دا مخ کی تلاوت کر. ورپسیمی بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک و احادیثونا سرپیو حدیث تبرکن تلاوت کا اللہ پاک دے زمونگا استاسو دا ٹول پہ عمل نصیب کی. گلنن باس پپدی بانیو کو چھے اللہ پاک جل جلالہ ما چکم آیات مبارکت تلاوت کردی دی چھے پدی کے سناشناو خوندوریو مزیداریو دا چاچی عقیدہ ور سر برابری نو اللہ بت خوشحالی. دا شہیدانو پا باب بانے اللہ پاک بیان کئی انسان وفات کی جی پخپل پوزی باندے دا بیل کار دے اس کدی پا اللہ معین دی پا نبی معین دی پا قرآن معین دی پا دین معین دی پا اسلام معین دی سینہ کی قرآن پروت دی
د مر هیئت به جدا وي او یو انسان الله سره مینه نه لري پیغمبر سره مینه نه لري قرآن سره مینه نه لري د مدینه منورې د جانان صحابه او نیکانو صلاحو سره ربط نشتا مسلمان دی د مر هیئت به جدا وي اسرائیل علیہ السلام یو انسان بدعمل لري الله دشمن دی د نبی دشمن دی د قرآن دشمن دی د دین دشمن دی د اسلام دشمن دی چې دغه انسان لمرګ راځي نو د حال د نورو نه بیا جوتا دی دا بدل لی او یو انسان دی هغه په میدان جهاد کی دا علی کلمت الله د پاره دا رب العالمین جل جلاله د پاره دا خدای پلار کی یو انسان شهید شو نو یو دا شهید دی چې بیبی پریخوا بیبی جدا دا اولاد جدا دی او دی پسرو وینو کلید پیت پروتی پا میدان جہاد کی دا اللہ پا دربار کے ددق شہید کم مقام دے رب العالمین اعلان کی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ تاسو دا آغا چاپا باب کی دا خبر مکوے چاگو وجلی شی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی اموات مڑا دیتا بمڑا نوے و صلاوی چھ مڑ بوتا نوے بل حیام بلکی دی جم دی دی اللہ دی لیا و بلا زندگی ورکڑے دا یو سڑے ہوئی چنا دیکھو مڑ دے دادا دا روح پرواز کردی مونگم ویوشی آو روح تے پرواز کردی روح تے نتلی دی مونگو تا زکا بادی کسان وی مڑی ویو مونگوی چی کم انسان دا بدن روح پروازو کا نو آغا مڑ دی خو شہید تا اللہ وی مڑی بنوے ای کے فرق دی یو دا عام انسانانو مرگ دی یو دا شہید مرگ دی دا عام انسانانو مرگ دی دنیا نے لارشی او دی وفات شی قبر کے داخل شی نورورو پا مزمز دا اندامونا دا سے دا خور خوری لکا سنگا چی اس پا نخوری سنگا چی وین لرگی خوری دغه سے دا خور چی دا انسان بدن غوخا دا غوخی نا بیا باد اڈوکی نا بیا باد چکندی دار زری زشی تاسو گورے پا بازی قبرونو کی کوپڑے رو دی دا انسان دا لاس چکندی اپنجا گندے پکی رو دی خو غوخنی اغت نا خور خوڑلی نو دا کسان چی دا اڈوکی شوی دی او ریزری زشوی دی نو دا عام خلقو مرگ دی دا دی مرگ دا شہیدانو دا مرد دا غیتن جدا دی زکر چی دا بدن خور خوری او دا شہید دا بدن کفن چی دی اغم خور نخوری مونگ دی تاویل چی دا سی جن ندی لکا عام جن چی دی خو برزخی زندگی جدا دا یو سڑی با خور خوری شہید نخوری دا شہید بدن تا نقصان نور کئی داغا بدن سالم دے حتی چھ داغا بدن پوری کم کفن لگی دل دے دا کفنم اللہ جل جلالہ ورطت عزت پا نگاہ بانی گوری دی باب کی اللہ وی چھ دی تمڑی مویا دتا مڑوتا مویا فریحین بما اتاہم اللہ من فضلی دتا دا اللہ دا طلب پا دی قبر کی رزقن ملاوی گی بعد کسان وی که کم خلق وی چی دا جوندی دی خوراک چی انسان کئی نو خامخا بیا خود اسماتی ضرورت امرازی
نو بیا خو پکار ده چې شهیدان مونږ وي دغلته د علم کمزورې دی جنتیان خلق مومنان خلق دیل چې الله کم توامونه ورکي په جنت کې مو شهیدان جنتیان دي برزخی جونې دي آغا جون دي دا خو د دنیا جون نه دي برزخی جونې دي نو چې کوم انسان په جنت کې سونه خوراکونه کوي نو په دې په بدن باندې به خوله راځي او آغا خوراک به د دې په بدن د جنت د مشکو د انبر خوشبوئی کوي سبحان الله هو وای تاسو نو موږ وی چې حضرت دی له خدای داسې جون ور کړی کم خوراک چې کین نو تیوس پړه نو قبر به بوئی کین نو هغه خوراک نه الله خوشبوئی جوړي دی الله داسې جون ور کړی دی داسې مزیدار الله اعلان کی بس خبره ده خدای دا بل احیاء بلکی دی جمدی کتوی چینا مړوی الله وی بل احیاء ژوندې دي کتوی چې ما سره علم دی الله وی ولکن لا تشعرون تاسو نه پیږئ الله وی ز پیغم زما عمر علم چا سره دی الله وی سبحان الله پام کوي سبحان الله دا الله علم چې دی هغه علم دی کنه الله عالم دی الله عالم دی الله وی ته نه پیږي نو چې نه پیږي نو د خدای په مقابله کې بیا ته کم خبرې لټه الله وی نه پیږي ما ته صبوري ته شعور نه لري ته سمع نه لري ته پوهه نه لري ته فهم نه لري ته تجربه نه لري ستا عقل کار نه کوي په دغه باب د شهیدانو ستا علم کار نه کوي په باب د دغه شهیدانو چې الله دی شهداء کرام لکم شان او کم مقام ور کړی دی علماء کرام چې دا آیاتونه مبارکه د چا په باب کې نازل دي دا د شهیدانو په باب کې دي خو ما ته ګورې جی دا علماء سره ناشنا خلق دي مفسرین خدای دې درجه بلند کړي امین وایې کنه ځکه چې دې ناشنا خوارې کړې دي ښا ناشنا تکلیفونه برداشت کړې دي هغه وی چې د بدر په میدان کې شپږ چې دي شپږ نو دا پکې مهاجرین شهیدان شي او اته پکې انصار شهیدان شي وی دا دغه په باب کې دي او علامہ بغوی رحمت الله علیه مبارک دا د دې لوی پای انسان تیر شوی دی علامہ بغوی مبارک وی چې دا کم شهیدان د بدر په میدانو سور له صحابه دي ابن راد علامہ بغوی رحمت الله علیه مبارک فرمائی وی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بھی فرمائی وی دگ شہیدان مبارکان چی داغی صد پاسا سورل سوکال اشلو چی اللہ کی شہیدان کردی دی ہر شپا اللہ داغی روحن مبارک داشی برین دلان دراولی او دغ شہیدان اللہ تا تمام شپا پا عبادت کی پراتے ویا اللہ تا پا سجدہ بانی پراتی علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی وی دغ شہیدان دار شبرین دلان دی اللہ جل جلالہ تدی ارواح مبارک اللہ تصد بسجود وی کم کسان چی دا علائی کلمت اللہ دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا دا قرآن دا پارا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس دا پارا اگر قربان شہادت نوش کلو اللہ جل جلالہ ورتدون الوی مقام و شان ورکے شدہ شہیدان مبارکہ پا جنت کی مزیدار شنشنتو تیان دی
داغی ججرو تا اللہ ددیداروہن مبارک راولی سرور کونین مبارک فرمائی او بیا داروہنا دغ مارغان پا جنت کے پہار سیم بانی گرزیگی سیلون پہ کئی دا جنت غٹ وجدا دا چی دی چل سکڑے دے دی دا اللہ پا ناموس دا خپل سر قربان کردے